اختر هم څنګه وخت تېر څه لا ښه تېر څه شی مدد کړي وو میږه دې در کړې وه ښه ولې یوه خبره ته کوم خفه کېږي خو به نه نه وکړه نه رښتیا وایي بیخي نه خفه کېږي نه پرېږدی خفه به شي نه خفه کېږم ووایه نه درته ووایم ولې خبره داسې ده که نه نو مخکې د حیا تاسې کور نه راځي خندا غږونه راځي وروره دې خوشحالي رازم څه ده موږ ته هم د ووایې وروره تاسو ته چې خوشحاله کورنۍ وله یار نه ته ووایم خامخا ووایه که نه یاره ووایه که نه وله خوشحاله کېږو موږ هم ځان نه خوشحاله به ساتو دا داسې خبره ده کله چې ښځه ما باندې چپړې وار وکړي که ولګېدم هغه خاندي او که ونه لګېدم زه خاندم کور دې ړنګ نه څه ښه دا خو ډېر تکړه یې که نه وله ښه سخندر والا مدله داسې سخندرو چې پوښتنې یې وکړه پوه شوې السلام علیکم شګونه جان اختر مبارک شه هر څه مبارک شه جوړې ورور اختر مبارک شه کښېنه ارمانه ښه ده چې راغلې څنګه وروره ښه یې جوړ په خیر یې خیر قراري ده ژوندی اوسې خوشحاله اوسې وروره حدوداتو ته به 300 روپۍ راوړي 1 کیلو غوښه نه وروره ستا د غوښې او ستا د پیسونه زما توبه ده وروره بس چې هغه تېر اختر کې دې راکړې وه 2 سپېږمو ته دې راوستې یم زه غوښې ته نه یم راغلی وروره نه پیسو ته راغلی یم مبارکۍ ته راغلی مبارکۍ ته راغلی اوس زه هوښیار سوی یم لیونیه هغلته باندې موږ ته هغه سنیساتو نه که اوس هغسې ځان ښودنه نه کوم پوه شو دا خو ټیټي کار ده ځان ښودنه پوه شو اوس مې دغه نه ځان هغه کړی د بېغمه اوسېږه زه شکر دی چې هوښیار شوی هغلته خو هغه داسې وپوه شو دا ځینې خلک چا سره یې ښه نه یې کړي که نه ښه مې درسره کړي وو هغلته نه پوهېږو که نه کمکلتوب انسان ده که نه انسان داسې ده که بنیادم بنیادم داسې ده که انسان دې کې شک نه دی مې خیر سوی ده ښه نور اختر هم ښه ده شکر دی ښه دی ښه دغسې کیسې دي اجمانه اختر مبارک سړی ماشي وروره اختر مبارک شه قربان یعنې اختر دی مبارک ته خدای قرباني قبوله کړه امین اختر دې مبارک کښېنه مهرباني وکړه مهرباني وکړه کښېنه پیسه څنګه یې وروره وله بالا وروره د اختر شپې ورځې خلک خوشحالي کېږي که نه بلکل ما سخته ټپه زده کړې ده مهرباني وکړه مې دې میپل کې ټپه وکړه چې میپل رنګینه شي و د لوی اختر نه مې قربان کې وړکي کباب فرجل کوي لرې پاکه وینه هلکه خدای دې تباه نه کړه دا جنکۍ مه یادوه دا ګور نه د کور نه یې راخوشې کړه مه یادوه دا جنکۍ ګنده لرې چې تا پاکولې که نه ښه به و ولې زه ورته لرو والا ښکارم شکل دې لرو والا ته سوی زه څه وکړم وروره خفه نه شي ترې ګپ د سړی ما ګوره جګري یار پېژنې اختر دې مبارک شه ستا دې مبارک شي چای چکي ولا ښه خو نه دا دې ښه کار نه کوي چې ګوره دې کې خلک غوښې خوري غوښه به وخوري او غوښه کې خو 3-4 ساعته وخت لګېږي که نه او 3-4 ساعته بعد کې کښېني وروره او که ځي وروره نو د خپله خوښه ده که ځي موږ دې نه پازابو وروره نه زما خو څه کار مار نشته کېږي موږ دې نه پازابو تلای سي نه ولې لاړ شم 3-4 ګنټې دې تېرې به کومه تېرېږي داسې بغورې دربې کوه زه خو یې تا دپاره وایم که ځي وله لاړ به اوس مشکل نه و نه ځمه نه 3-4 ګنټې دې خدای ډېر زر تېری دا غوښه خو به وخورو زه هم څه لیونی یم هسې چټي به اوس خو زه ښه سوی یم مخکینۍ رقم نیم داسې غوښې د منې وخورم ورسم زه ورته زر یې پخه کړه یو ګنټه کې د اجمال منې غوښې د منې وخورم الله شکر دی پوه شو چې دا ورور مې سخي شوی دی یا الله ډېر ښه دا خو دا ډېر د خوښۍ ډېر خوشحاله شوم یم خو اختر ته خوشحاله شوم یا چې دا ته بدل شوی بیخي زیات خوشحاله شوم خیر خدای دې خو صفات وکړه مهرباني هلو چې بلاخې جوړ بخیر یې خوشحاله اوسې والکه چې څومره انډیوالان دي څومره دوستان دي ټول یې راوله نن غرمه مرته ټیکله کړې ده وروره راځئ په خیر راشي په خیر مدوله ښه جوړ په خیر یې والکه نن مې ټیکله کړې څومره انډیوالان دي رایې والا پوه شوې ورور دې ټیکله کړې راشه په خیر راشي السلام علیکم شفیع الله جان اختر مبارک شه 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 څنګه کښېنه خیر په خیر راغلی ستړي شوي خو مه ناست ولا وروره پوه شو په مادي سره پټکاله وخورو پوه شو څنګه هغه دې لکه چې حلال کړی ده اوزګړی یې حلال کړی اوزګړی مې حلال کړی والکه کورته منډه که ورته ډوډۍ راوړه شابه زر ته
ها نور څه غوري دي ورور خې قراري ده شکر ده وای زی لار ته کله نه تا ورشه ورته خپل باندې ماته شرمول مه کوه منډه خدای دې وای ادي وای دې کور رنګ باندې چې کور کې واک نه لري بیا ولې خلک راغواړي چې واک نه لري مېلمانه ولې بیا راغواړي ورته تاسو سره ګورو یاره چې ښځه دې وایي که نه دغه نه دي چې مونږ ووایو هغه ته ولې تکلیف ورکړو وای 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 وای